داعش په پاکستان کې وي، ولې د پاکستان حکومت پر وړاندې ګام نه اخلي؟ ولې مبارزه نه ورسره کوي؟ پاکستان حکومت په خپل جوړ کړی دی، جوړوي نورم روزي. ولې د غرب امر ته کړه دا جوړ کوي لکه مرکزی اسیا. دا برنامه ځکه د ایران هم ولسمشر چې ورغی اوازنۍ دار وهم د ایران هم دا خپل ایرانی سیاستمدارانو ویل چې موږ ته خطر چې غرب امریکا پیښې دلته یو افراطي ډل را نباسي ایران ته د ایران امنیت او ثبات خرابوي. دغه لپاره هغه ورغی چې هغه پیسې افغانستان د وسه قدرت نه لري. پاکستان سړي ویل چې د بلوچستان له سیمې نه موږ څوک راونه لګي. امه اختار ورکړ چې موږ څه تدابیر نیسو څه کوو. امه ورته ویلي خو د خواهش تر کړی ده، امه ورته ګټو تاوان د سیمې تشریح کړی ده. دا چې خپله ګورې هغه وخت کې به هغه ورته ویلي وه پاکستان چې موږ دا خطر نه لرو، که دا احتیاط کوئ چې له افغانستانه دا کار د افغانستان کې څوک کومه ډله ده، یعنې معنا د دې خبرې هم دا ده چې دی به داعش خراسان په نوم روزي بیا به رالېږي افغانستان. ګورې دغه یو ډله لاړه دغه د په نوم د اصلاحاتو په نوم د اپوزیسیونو په نوم په بل دا فوزیه کوفي ده د عبدالله کوم خوریای ده د بعضې کسان هلته ورغلي دي. دغه کسان چې دوی خراسان غواړي، دا کسان دي چې وایي موږ افغانان نه یو. دا کسان دي چې تر پرونه پورې ویل چې پنجاب بدې ویل طالب و نور په پاکستان تړل ده، نن هلته ناست دي د چیشې په نوم باندې فلاني دا تا وظیفه ده تا ته څوک واک اختیار درکړي ته افغانستان کې سیستم بدل کړي. ته په بهر کې جای نه لرې راځې دلته په افغانستان کې دلته حکومت پروت ده چې په ډول ده پروته اوس زور او طاقت هر څه سره ده. ته ویې له زور طاقت سره همده وویستلې، ته اوس بیا راځې بیا پاکستان حکومت غواړې. هلته دغه د خراسان داعش پروژې ورکول کېږي دوی ته، ځکه دوی په قاچاق او په مواد مخدره کې په